السلام علیکم، زه یم ستاسو روح حنیف الله، یو ځل بیا تاسو ته محترم حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه امید ساتم چې روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې. نن ما تاسو ته ښکلې شان ویډیو راوړې ده. کله چې موږ یو موبایل کولاو کړو، مطلب ډېر ټپې کولاو کړو، نو موږ ته داسې پالتو نوټیفیکیشن ډېر زیات راځي. نو په هغې په باره کې موږ تاسو ته دا یو ویډیو راوړې ده. تاسو تر اخره پورې دا ویډیو وګورئ، نو ستاسو به ډېره خوښه شي، تاسو به ترې ډېر څه زده کړئ. کم پالتو نوټیفیکیشن چې موږ ته کم راځي، دا موږ ته د ګوګل نوم کیدی شي، د کروم نوم کیدی شي، د یوټیوب نوم کیدی شي. نو راځئ چې دا موږ بند کړو، نو موږ ته بیا دا پالتو نوټیفیکیشن بالکل نه راځي. نو زه د ویډیو په طرف کله چې 10-15 منټ کېږي، تاسو ته بالکل پالتو نوټیفیکیشن راځي. نو راځئ موږ داسې د کم پالتو نوټیفیکیشن بالکل په اسانه سره څنګه ختمولی شو. نو تاسو زموږ سره په ویډیو کې تر اخره پورې اوسئ، نو تاسو ته به ډېر څه زده شي. نو موږ به اول لاړ شو خپل کروم ته. موبایل کې چې کوم کروم وي، ما تاسو ته په ایرو نشان باندې کلیک کړی دی. کوم کروم به موږ کولاو کړو. کله چې موږ کروم کولاو کړو، نو موږ ته به داسې انټرفیس راشي. په 3 ډاټ نشان باندې به موږ کلیک واخلو. ما تاسو ته ایرو نشان کړی دی، موږ په دې 3 ډاټ باندې کلیک واخلو. کله چې موږ په 3 ډاټ باندې کلیک واخلو، موږ ته به داسې انټرفیس راشي. لاندې موږ په سیټینګ باندې کلیک واخلو. زه به تاسو ته ایرو نشان ما کړی دی. کله چې موږ په سیټینګ باندې کلیک واغستو، نو تاسو ته بیا داسې انټرفیس راشي. نو موږ ته به پکې مخامخ نوټیفیکیشن راشي. نو موږ په نوټیفیکیشن باندې کلیک واخلو. کله چې موږ په نوټیفیکیشن باندې کلیک واخلو، موږ ته به داسې انټرفیس راشي. کله چې موږ داسې نوټیفیکیشن موږ کلیک باندې واخست، نو موږ ته به داسې انټرفیس راشي. موږ ته داسې وي آل جنرال نوټیفیکیشن. موږ په آل جنرال نوټیفیکیشن دا چې دی، دا به موږ سره ان ساتو، دا موږ کله هم نه اپ کوو. لاندې به موږ راشو. دا لاندې سایډ چې کوم دی، مطلب الاو نوټیفیکیشن ډاټ دا چې کوم دی، په دې باندې موږ کلیک واغست، نو دا موږ سره ان و. موږ بیا دا به موږ اپ کو، دا موږ بیا ان کو. دا موږ سره اپ و، نو موږ ان کو. صحیح ده چې دا به موږ ان کو. یا پاسه دا کم جنرال نوټیفیکیشن چې دا به موږ ان ساتو. لاندې کوم دا سایټ چې کوم دی، مطلب واتساپ شو، بازار شو، مطلب دا به موږ اپ ساتو. د دې نه بعد به موږ بیا خپل بیک ته بیا لاړ شو. موږ به بالکل بیک ته لاړ شو. کله چې موږ بیک ته لاړو، د دې نه بعد موږ بیا په دې 3 ډاټ نشان باندې کلیک واخلو. کله چې موږ په دې 3 ډاټ نشان باندې کلیک واخلو، نو موږ ته به داسې انټرفیس راشي. موږ به په سیټینګ باندې کلیک واخلو. سیټینګ باندې موږ کلیک واخلو، موږ ته داسې انټرفیس بیا بل راغی. ما کم نوټیفیکیشن دی ګوره کړي، ما ټول بند کړو. نو تاسو به لاندې داسې راشئ، تاسو ته به سایټ سیټینګ ښایي. نو تاسو په سایټ سیټینګ باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په سایټ سیټینګ باندې کلیک واخلو، تاسو به داسې آل سایټس او دا لاندې ټول تاسو ته به وښایي. لاندې د دې نه پس به تاسو ته داسې یو انټرفیس راشي. لاندې به تاسو بیا په پاپ اپ اینڈ ریډایرکټس، تاسو په دې باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک واغستو، نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي له پاسه پاپ اپس اینډ ریډایرکټس. کله چې تاسو پاپ اپس اینډ ریډایرکټس ته راغلی، نو موږ دا بند کړي دي. نو دا به موږ بیا بند کړو. دا بند کېږي او ان کېږي. موږ سره بند شو. نو تاسو به بیا داسې وکړئ. د دې نه بعد به بیا په بیک باندې کلیک واخلئ. تاسو به داسې لاندې راشئ، تاسو ته به داسې یو انټرفیس راځي. نو تاسو بیا په ډیټا باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په ډیټا باندې کلیک واخلئ، نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. کله چې تاسو په ډیټا سټور باندې کلیک واخلئ، نو تاسو ته به داسې ټول د آل ټول سایټونه به تاسو ته مخامخ راشي. نو دا ټول ما کولاو کړي دي، نو تاسو ته به داسې ټول مخامخ راشي. د دې نه بس به تاسو بیا داسې راشئ، دا مطلب چې دا تاسو ته نوټیفیکیشن نور نه راځي. نو تاسو په دې کلیر آل باندې کلیک واخلئ. دا کوم ما چې ته ایرو نشان کړی دی، تاسو چې په کلیر آل باندې دا
کلیک واغستو نو تاسو به خپل کلیر آل چې تاسو نو تاسو موبایل به هم صفا شي، بالکل تاسو له فری MB هم راکړي. نو کته شي زمونږ دا ویډیو به تاسو تر اخره پورې وګورئ نو تاسو ته به ډېر خوندوره ویډیو حاصله شي. مطلب دا دی چې تاسو ته به نور هم ډېر ښه ویډیوګانې موږ راوړو. نو تاسو زمونږ حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په آل باندې کلیک واخلئ او زمونږ دا ویډیو که تاسو خوښه شوي د نورو